لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا تاسو تهذیب نیټورک اورئ ایاز رضا لیلما خان او لیلما تاسو ته د ریډیو تهذیب نه مخاطب دي. جی لیلما تاسو راته دا ووایئ چې نن د موسم په هکله ستاسو څه رایه ده او موسم نن څنګه و چې تاسو اوس راتلئ؟ ډیره مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته کتونکو ته. او موسم خو به انتهایی ګرم دی او د ګرمۍ موسم دی. زه وایم چې د ګرمۍ لهر ډیر په تیزۍ روان دی. هیله ده چې زمونږ هغه اوریدونکي کتونکي مونږ ګوري که نه زمونږ رایه دا دی چې هغوی دې په ګرمۍ کې ډېر احتیاط وکړي، احتیاطي تدابیرو ته توجه ورکړي، ځکه چې ګرمۍ موسم کې انسان احتیاط ونه کړي نو خامخا مشکلات. بالکل. زه به یو خبره زیاته کړم، ستاسو خبره کټوم او دا ډېره ضروري خبره ده. کوم ملګري چې د بلډ پریشر مریضان نه دي نو هغوی خو دا پکار دي چې یو ګیلاس اوبو کې نیمبو مچوي، ورسره مالګه مچوي. او څوک چې د بلډ پریشر مریض دي هغه د پکې مالګه نه اچوي، صرف لیمو د پکې اچوي. نو د هغې سره چې کوم د هغوی نه په خولو کې نمکیات وځي او یا چې کومه دا تیزه ګرمي ده او دغه د ګرمۍ دا سلسله به همدارنګې شروع وي، چونکې د هارډ نن دویمه ورځ ده او دغه ګرمي د محکمه موسمیات مطابق چې همدارنګې به دوامداره وي. او د ګرمۍ د مخنیوي لپاره پکار خو دا دی موږ چې موږ ځنګلې وکړو، بوټي وکړو. که څنګه ډېره ښایسته خبره وکړو، ځکه چې هغې سوري لاندې موږ به کینو، د هغې نه ښه موسم احساس کوو، ځکه چې ګرمي وي او موږ د دې اونو هواګانې سره چې وګورو که نه بیا موږ هغه یخوالي هم محسوسوو. او بل دا چې د کوم الودګي چې دی د هوا او څومره ګیس چې راغون شي که نه لکه الودګي او د هوا هغه غبار چې دی که نه د دې مخنیوي کوي. سیلابونه د په شکل روان چې دي که نه لکه په دې باندې سیلابونه ډېر راځي، باران شي، ګلی شي، دغه ونې بوټي چې دي د دې ډېر. بالکل همداسې ده. بالکل. نو علي به هم زموږ سره علي به تاسو څه وایئ او اورېدونکو ته په اخره کې او په طلوع کې څه مشوره ورکول غواړئ؟ اوریدونکو ته به دا وایي چې ګرمۍ کې د خپل ځان د خپلو مشرانو کشرانو خپلو ماشومانو خیال ساتئ. کله چې تاسو بهر وځئ نو ماشومانو ته هم چې کوم دی تاسو ټوپۍ یا رومیال چې کوم دی به سره اچوئ او په خپله هم چې تاسو وځئ. اول خو په کار نه ده چې تاسو په ګرمۍ کې وځئ، سهار وختي خپل کارونه کوئ، یا چې کوم دی د نور کم شي مازدیګر نه بعد نو هغې کې تاسو وځئ. دا به تاسو ته جی بالکل. دا زموږ نننی پروګرام ایاز رضا لیلما خان او لیلما به تاسو سره په یو بل پروګرام کې حاضرېږي. تر هغې پورې ښه ادب او بریالي اوسئ.